د اسلامي امارت د واکمنۍ رئیس الوزرا تازه څرګندونو ته د جمهوریت د یو چارواکي شدید غبرګون. بخښنه باید څوک غواړي؟ نوموړې واکمنۍ د حق لري چې افغان ولس ته بخښنه وکړي. هغې ډلې چې کلونه یې افغانان ووژل، بې کوره یې کړل، کلي، بازارونه، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه یې په نښه کړل، اوس څنګه بیرته همدې ولس ته بخښنه وکړي؟ وطن یوازې جغرافیه، غرونه او کلي دي؟ دې ټولو پوښتنو ته د جمهوریت یو چارواکي غوڅ ځوابونه ورکړي دي. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون پخواني مشر د اسلامي امارت د واکمنۍ د رئیس الوزرا اختریز پیغام ته غبرګون ښودلی دی. اسماعیل میاخیل وایي نوموړې واکمنۍ دا واک نه لري چې افغان ولس ته بخښنه وکړي، بلکې ټینګار یې کړی چې دوی باید له ولس څخه بخښنه وغواړي. ښاغلی میاخیل ډیروي هغې ډلې چې کلونه یې افغانان ووژل، بې کوره یې کړل، کلي، بازارونه، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه یې په نښه کړل، اوس غواړي بیرته همدې ولس ته بخښنه وکړي. هېواد ته د افغانانو او مخالفو بهیرونو د ستنېدو پر غوښتنې یو ځل بیا د دغې واکمنۍ ټینګار ته نوموړي ډېره کړې ده چې ټاټوبی یوازې جغرافیه، غرونه او کلي نه دي. هغه ټینګار کوي چې هېواد پت، هېواد فزیکي، فکري، رواني او حقونو امنیت دی چې دا ټول د یادې واکمنۍ په بیا واکمنېدو سره له افغانانو څخه اخیستل شوي دي. مولا محمد حسن اخوند د لوی اختر په وینا کې یو ځل بیا د یادې واکمنۍ د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د بخښنې فرمان باندې ټینګار وکړ او له هېوادوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته ستانه شي. د ملي ټلویزیون پخواني مشر ډیره کړې ده چې د اسلامي امارت واکمنۍ د خپلو سیاستونو له امله دوام نشي کولای او که ولسواکي رامنځته نه کړي او له خپلو مخالفانو سره خبرو ته واره برابر نه کړي، پاشل کیږي. دا په داسې محل کې ده چې ښاغلي اخوندزاده د اختر په پار وینا کې پر ولسواکۍ نیوکې وکړې او له خپلو ملایانو یې وغوښتل چې د واکمنۍ ډیوه مړه کېدو ته پرې نږدي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.